مهمه خبره هم دا ده دلته زه ګاډی چې بار کوم که نه تورخم ته کېوتم تورخم نه دا سامان مام ټول راکې باسي بیا په 80 ګاډیو کې په 1900 ګاډیو کې په 100 ګاډیو کې دا سامان مان اچول کېږي او هغور نه 1 لک 1.5 لک 2 لک روپۍ اخلي د ګاډۍ والا زه به کومې یوې ګاډۍ سره ځم یوه ګاډۍ خو نه ده دوه خو نه دي لس خو نه دي کم سے کم 100 ګاډۍ دي د 100 ګاډۍ سره به څنګه مزل کوي او څنګه به ځې بیا چپل واوښتې بیا بلته بلې لارې کې بیا بارې بیا به ځي وره د طالبانو زیاته د کیمپ ته چې کوم د طالبانو کیمپ دی بیا به هغې ته ورنوځي 2 شپې به کوي 3 شپې به کوي بیا هغوی ته خپلې فورمې درکوي خپل سیم کارټ یې درکوي چې تاسې دې ځای کې واړوئ بیا به تاسې سره موږ ارتباط ساتو مهمه خبره دا ده سرجي چې زه دغه ځای کټکانې نه کډه بار کړم او په تورخم باندې ډایرکټ ووځي چې خپل کور ته لاړ شم کاغذ د سیستم فرمټ کاغذونه د ګاډي کې نستنی واپس کې دې بیرته راځي